مینا چړیا او د مینا چړیا خاوند تور کارغه یو ځای ژوند تېرولو او مینا چړیا دوه هګۍ هم اچولې وې. د مینا چړیا خاوند تور کارغه ډېر ظالم و. د هغه به لوریانې بلکل نه وې خوښې او زامنو سره به یې مینه کوله. ای ښځې زما یوه خبره په کولاو غوږونو واوره. که چېرې ستا د دې انډو نه زامن راونوتل او لوریانې ترې راووتې نو زه به په هغه ورځ باندې تا او ستا دا لوریانې د کور نه بهر وشړم او زه به ځان ته بل واده وکړم. او کله چې مینا چړیا د خپل خاوند د خبرې واوري نو ډېره زیاته خفه شي او بیا خپل خاوند ته وایي ای سړیا دا ته څنګه خبرې کې؟ لوریانې او زامن خو د الله پاک په لاس کې دي. چا له زامن ورکي او چا له لوریانې، او لوریانې خو د الله پاک د طرفه یو رحمت دی. او ای سړیا ته لا څنګه پلار یې چې د خپلو لوریانو نه دومره نفرت کې؟ اخر دا ولې؟ ای ښځې ما نه په دې خبرو باندې دماغ مه خرابوه او ما چې درته کومه خبره وکړه نو په دې خبره باندې پوه شه. او زه اوس د دې کوره بهر ځم او د هغه پورې دې کور ته نه راځم تر څو پورې چې ستا د انډو نه بچي نه وي راوتلي. او چې زه واپس کور ته راشم که ستا د انډو نه لوریانې راوتلې وي نو زه به تا او ستا لوریانې د دې کور نه بهر وشړم. او کله چې مینا چړیا د خپل خاوند تور کارغه دا خبرې واوري نو ډېره زیاته خفه شي او ډېره زیاته پریشانه شي. او د دې خبرو نه پس بیا تور کارغه بهر وځي او د خپل کور نه بهر روان شي. همدغه شانته کې مینا چړیا د خپلو انډو خواته ناسته وي او ډېره زیاته خفه او پریشانه وي. او د خپل ځان سره دا سوچ کوي چې زما د دې انډو نه به زامن راوځي او که لوریانې به راوځي. د ډېر زیات سوچ او فکر د وجې نه مینا چړیا ډېره زیاته بیماره شي او نه څه خوري او نه څه څکي. بیا لږ ټایم پس د مینا چړیا کور ته طوطي ګل راشي او طوطي ګل چې کله مینا چړیا خفه او پریشانه وویني نو بیا طوطي ګل مینا چړیا ته وایي ای مینا چړیا دا ولې دومره خفه او پریشانه یې او ما ته خو د طبیعت هم ټیک نه ښکاري. آخر څه شوي دي؟ ولې د طبیعت دومره خراب دی؟ ته ما ته ویلی شې څه مسله ده مینا چړیا؟ ای زما طوطي ګله وروره زه ځکه خفه او پریشانه یمه. زما خاوند ډېر ظالم دی. هغه ما ته وویل که ستا د دې انډو نه زامن راونوتل او لوریانې ترې راووتې نو زه به تا او ستا دا لوریانې د کور نه بهر وشړم. ای مینا خورې دا څه وې؟ ستا دا خاوند دومره ظالم دی چې خپلو لوریانو نه دومره نفرت کوي. دومره ظالم پلار خو ما چېرته نه و لیدلی. دا څه وې مینا خورې؟ او ای مینا خورې ته مه خفه کېږه. که ستا د دې انډو نه چېرته کې لوریانې راووتې نو موږ به ستا خاوند ته منت زاري وکړو. تا او ستا دا لوریانې به د کور نه بهر نه شړي. صحیح ده مینا خورې؟ او مینا خورې زه اوس د دې ځګي نه خپل کور ته ځم او ته هېڅ ټینشن مه اخله. الله به خیر کړي او زه دنه اوس لاړم. صحیح ده؟ او د دې خبرو نه پس بیا طوطي ګل د هغه ځګي نه پاسي او خپل کور ته لاړ شي. او بیا یو څو ورځې پس د مینا چړیا هغه دوه انډې ماتې شي او یو دوه ښایسته لوریانې ترې راوځي. او کله چې مینا چړیا هغه دوه لوریانې وویني نو بیا ځان سره وایي دا خو زما د انډو نه دوه ښایسته لوریانې راووتې خو زما خاوند خو ډېر زیات ظالم دی. که هغه اوس کور ته راشي او زما دا لوریانې وویني نو ما او زما دا لوریانې به هغه د کور نه بهر وشړي. همدغه شان مینا چړیا ځان سره خبرې اترې کوي چې په دې کې د مینا چړیا خاوند تور کارغه هم په دغه وخت کور ته راشي.
ای ښځې ما ته زر ووایه زما د هغه دوو انډونه زامن راوتلي او که لوریانې شابه ما ته زر ووایه. د دې خبرو نه پس بیا مینا چړیا په ژړا شي او خپل خاوند ته وایي ای سړیه زموږ د هغه دوو انډونه زامن نه دي راوتلي، یو دوه ښایسته لوریانې ترې راوتلي دي. بس ښځې بس تا ته خو ما ویلي وو که چېرې ستا د دې دوو انډو نه زامن راونوته او لوریانې ترې راووتې نو زه به تا او ستا د لوریانې په هغه ورځ د دې کوره شړم، ځکه چې زه د دې لوریانو بوج په خپل سر باندې نشم اخیستی. زه د لوریانو نه نفرت لرم او زما زامن خوښ دي. او اوس ته داسې کار وکړه چې د خپلو لوریانو سره د دې کوره بهر وځه، زه تا نوره په دې کور کې یو منټ هم نشم کتی او زما د کوره وځه او چې بیا دې په دې کور کې ونه ګورم. ای سړیه دا ظلم او زیاتې مه کوه، دا خپلې دوه لوریانې او ما د کوره مه شړه. زه درته سوال او منت کومه چې دا ظلم ما سره او د خپلو دوو لوریانو سره مه کوه. خیر دی زه درته منت کومه چې موږ د دې کوره مه شړه. ای سړیه که چېرې ته موږ د دې کوره وشړې نو موږ به چېرته ځو؟ زمونږ خو بل ځګی هم نشته او نه زمونږ خپل خپلوان. ای ښځې ماله به ډېر دماغ نه خرابې، که هر چېرته ځې هغه ستا خپله خوښه ده، خو اوس په دې ساعت باندې زما د کوره وځه. ای سړیه زه خو د دې کوره ځمه او خپلې لوریانې م ځان سره بوځمه، خو دا یو خبره زما په کوله غوږونو واوره چې یوه ورځ به داسې راشي چې تاله به زما او ستا د لوریانو ډېر ارمان درشي. ځه ورکېږه ما له ستا او ستا د لوریانو هېڅ ارمان نه راځي، ځه ورکه شه زما د کوره وځه. او د دې خبرو نه پس بیا مینا چړیا او د مینا چړیا لوریانې د کور نه بهر راوځي چې د کور نه د تلو کوشش کوي. په دې کې ناڅاپي توتي ګل او د توتي ګل ښځه راشي او بیا تور کارغه ته وایي ګلونو ماشومانو دا کهاني په دې ځای باندې ختمه شوه. د دې کهانۍ را روان پارت په سر پر روانه ویډیو کې شریک کومه. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو دې ویډیو ته یو لایک ورکړئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ. د را روانه ویډیو پورې د الله پامان.